بنګلایانو له رحمان الله ګربز سره څه کړي دي؟ څنګه یې هغه په شرمونو شرمولی دی چې د افغانانو غبرګونې هم راپارولی دی او افغانان په ټولنیزو رسنیو کې سخت په غوسه دي. ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ، په هر څه به پوه شئ. د یاران کرکټ لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان ځوان او چټک توپ وهونکی او وکټ ساتونکی رحمان الله ګربز اوس مهال په بنګلادیش هیواد کې د بنګلادیش تجارتي لیګ کې لوبیږي. په ټولنیزو رسنیو کې یوه ویډیو خپره شوې ده چې افغانان پرې سخت غبرګون ښکاره کړی دی. دغه ویډیو چې ښایي بنګالیانو د ټوکې په ډول جوړه کړې وي، خو د افغانانو غوسه یې راپارولې ده. په ویډیو کې لیدل کېږي چې رحمان الله ګربز د څلورو نورو لوبغاړو سره را روان دی چې د هغه تر شا را روان کس له رحمان الله ګربز پرتوګ ښکته راکاږي چې رحمان الله ګربز بیرته خپل پرتوګ پورته کوي او په منډې شاته ځي او بل لوري ته راتاویږي چې په دې سره ټول خاندي. که څه هم په دغه ویډیو کې رحمان الله ګربز هم خاندي او دا کار داسې ښکاري چې یوه ټوکه ګنې وي، خو ځینو افغانانو پرې غوسه ښکاره کړې ده. ښایي دا ډول ټوکې د بنګالیانو لپاره کومې نوې خبرې نه وي، خو په افغاني ټولنه کې داسې ټوکه او بیا د دغه ډول ټوکو ویډیوګانې ټولنیزو رسنیو ته راوتل ډېره بده خبره ګڼل کېږي. د یادولو وړ ده چې رحمان الله ګربز په لومړي ځل د بنګلادیش په تجارتي لیګ کې لوبیږي. په دغه لیګ کې هغه د کهلانا ټایګرز لوبډلې د پیل توپ وهونکي او وکټ ساتونکي په توګه میدان ته راکوزیږي چې په خپله لومړۍ لوبه کې نوموړي 50 هم وهلې وه. ګرانو لیدونکو، په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو همدغه ویډیو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور ملګرو سره هم شریک کړئ. مننه.